سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. له ژونده به خوند اخلئ، له کتابونو نه به خوند اخلئ او په ښو کتابونو پسې به ګرځئ چې پیدا یې کړئ او له لوستلو نه یې خوند واخلئ. نن مو تاسې ته پوره 27 کتابونه خوښ کړي دي چې تر ټولو غوره، خوندور او زړه راښکونکي کتابونه دي. په دې هیله چې تاسې یې هم ولولئ، خوند ترېنه واخلئ او نور ملګري هم ترېنه خبر کوي چې ولولي او د ژوند ښه بڼه ترېنه زده کاندي. نو راځئ کتابونه به لنډ در معرفي کړم ځکه وخت کم دی او کتابونه ډیر دي. نو زه به یې ژر در معرفي کړم او تاسې به بیا پسې راشئ، را به یې نیسئ او په 50 تلمه تخفیف به یې رانیسئ، یعنې په نیمه بیه باندې کور ته به یې ویشئ، خوند به یې ترېنه واخلئ او د کور ټول غړي به یې له تاسو سره یو ځای ولولي. لومړنی کتاب اروایي فشار او ژور خفګان نومیږي. ارواپوهنه ده، لیکوال حمید رضا اشرفي دی او ژباړی او زیاتونه یې جاوید آفتاب دی. دا کتاب په ډېر ښه کاغذ باندې چاپ شوی دی، سترګو ته هیڅ نوازیان نه لري بلکې ذهن رغوي. 144 مخه دی. د دې کتاب په اړه باندې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي صاحب د کتاب په دوتنه باندې لیکلی دی. لنډ د هغه یو پاراګراف یې راخیستی دی. که ټوله نړۍ هم چج او غلبیل شي، داسې هیواد وګړي به ونه موندل شي چې له اروایي ستونزو ونه کړېږي او ونه ځورېږي. خو د نورو هیوادونو لویه نیکمرغي دا ده چې هغوی لوستي دي، د خپلو ستونزو اړوند مطالعه کوي او د حل په لارو یې ځان خبروي. دا خبره مې ځکه ذهن ته راغله چې ستاسې په لاس کې کتاب همداسې یو کتاب راته ښکاره شو او باورمن یم چې د دې کتاب لوستل خورا لویه مرسته کولی شي. نو ولولئ او خپل نږدې ملګري ته یې ورکړئ. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د دې کتاب لوستل به تر ډېره بریده له تاسې سره د دې ډول ستونزو په حل کې مرسته وکړي او ستاسې په ژوند کې به ژور مثبت بدلون راولي. دا چې زموږ د هیواد ډیری وګړي اروایي ستونزې لري او یا ترېنه کړېږي او یا ډول فشارونه لري چې موږ په تېره یوه ویډیو کې له ډاکټر صاحب محسن حسن سره هم په دې اړه باندې خبرې کړې وي. نو دا کتاب زموږ د هیواد تقریبا 98 سلمه خلکو ته ضرور دی چې ولولي او خپلې ستونزې پکې پیدا کړي او حل لارې پکې ومومي. اروایي فشار او ژور خفګان په دې هیله چې پیدا یې کړئ او ولولئ. د دانش خپرندوی ډېر په اسانۍ ترلاسلی شي. دویم کتاب ولې بخښنه، که ځان ونه بخښو همیشه به د خپلو کړنو زندانیان یو چې ترسره کړي مو دي. لیکوال جان کریستوف آرنولډ دی، ژباړی بسم الله پښتونمل صاحب کړی دی. په ډېر ښه کاغذ باندې دا هم چاپ شوی دی او 190 مخه لري. نو په دې هیله چې دا کتاب هم تاسې ومومئ او له لوستلو یې خوند واخلئ او نوي څه مو چې پکې وموندل له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ او ویې هڅوئ چې هغوی هم دا کتاب ولولي. له بدل اخیستو هاخوا د زیات بدلون تمه ولره. پر دې باوري اوسه چې هغه پورې ساحل له دې ځایه د رسیدو وړ دی. پر معجزو باور ولره. شفا او روغتیا ممکنه ده. په دې هیله چې دا کتاب هم ولولئ او خوند ترېنه واخلئ. زښته ډېر خوندور کتاب دی. ما ته هیواد صاحب ویلي ول چې دا زښته ډېر دي، دا ځل په ویډیو کې نه و ویلي، په تېر ځل ویډیو کې وایي ته یې ډېر ښه وایې. نو ډېره مننه د هیواد صاحب. زه به کوشش وکړم چې زښته ډېر وکاروم. تاسې پوهېدئ ګټور او خوندور عمومي معلومات دی. ژباړه او راټولونه یې د انجینر صاحب اجمل روحي دی. ډېر زیات خوندور کتاب دی، په ځانګړي ډول د کورنۍ د غړو ماشومانو لپاره چې هغوی مطالعې ته هم هڅوي دا کتاب چې ولولي. یعنې داسې یو راښکون لري چې په راتلونکي کې دوی د نورو کتابونو لوستلو ته هڅوي. تاسې پوهېدئ. ورپسې به دا یو دیوان راواخلو، د علي خان دیوان. د لمر مخ چې د تر مخه ډېر شرمیږي ځکه هره ورځ په غرونو کې پټیږي. زما ډېر زیات خوښیږي د شعرونه، زما د خوښې شاعر دی. د دې یو بل ډېر مشهور شعر هم دی چې خیال محمد استاد فکر کوم هغه زمزمه کړی هم دی. د هغه یو بیت زما ډېر زیات خوښ دی. خلک درته خانه خانه وایي چاپلوسي کا، وفرمایه حکم چې په صدق خان د چای. د علي خان له دیوان نه تاسې خوند اخیستلی سئ. بهترین خوندور شعرونه دي پکې. ورپسې به راسو د مینې 40 اصول. ډېر زیات بهترین کتاب دی چې هر څوک یې باید یو پرې ولولي او خوند ترېنه واخلي. دا کتاب په ترکیه کې ما اورېدلی ول چې 1500 ځله چاپ شوی دی. نو تاسې فکر وکړئ چې هر ځل به دا څو ټوکه چاپ شوی وي، لږ تر لږه 20,000 1,000 1 میلیون څومره به چاپ شوی وي. په دې هیله یو یاد صاحب ډېر زبردست خوندور روان هم ژباړلی دی. لیکوالی الف شفق ده او ژباړی میر احمد یاد دی. د مینې 40 اصول. هغه ملګري چې لوستلی وي ما ته دې په کمنټ کې ضرور ترېنه یوه خاطره، یو څه چې دوی ترېنه زده کړي هغه د هرومرو راته ولیکي. د مینې 5 ژبې. د تلپاتې مینې راز. د ژوند ملګري ته رښتینې ژمنې څنګه څرګندې کړو. دا د 2018 کال بیسټ سیلر کتاب و په انګریزي کې. لیکوال یې ګاري چاپمن دی او ژباړن یې نصیر احمد نظري صاحب دی. په دې کې تاسې د ژوند د ملګري
هغه ځینې د مینې ژبې پیدا کولی شي چې مثلا په ځینې وخت کې تاسې هغوی په څه شي باندې خوشحالیږي هغه رازونه په دې کې موندلی شئ یو ښه خواړه یې پخ کړي دي ته صفت ورته وکړي کیدای شي تا ته ډېر زیات خوند هم نه وي درکړی خو ته باید دغه راز پیدا کړې چې هغه په دغه شي باندې خوشحالیږي او دې ته ورته نورې خبرې هم شته پکې د کورني ژوند لپاره بهترین کتاب دی د مینې 15 ژبې د تلپاتې مینې راز دی پکې دا هم غټه خبره ده چې موږ او تاسې د تلپاتې مینې راز پیدا کړی شو ژوندي دې وي خلک ژباړنې احسان الله اریانزی صاحب دی او په دې کې نړیوال ادبیات دي ده د ګڼو لیکوالانو کیسې دي پکې خوند ترېنه اخیستلی شي یوې کیسې لنډه برخه یې دلته زه تاسو ته ګورم زه هغه به تاسو ته نه لولم تاسې خپله دا کتاب پیدا کړئ او خوند ترېنه واخلئ د لیکوال نور چاپ شوي اثار هم دلته شته پکې ژوندي دي وي خلک زما یې دا نوم ډېر زیات خوښ دی کله کله خلک موږ ځینې شیانو ته هڅوي یو شي ته مو ورپام کوي راته وایي دا ته نشي کولی مثلا خو زه هغه شی بیا حتمن کوم چې یو څوک راته ووایي چې ته نشي کولی د جګړې هنر لیکوال یې سانت زو دی ډېر مشهور کتاب دی چې اوس هم په معاصر منجمنټ کې له دې کتابه ګټنه کیږي او دا هم 4.5 کاله پخوا لیکل شوی دی د جګړې هنر کې تاسې یوازې د جنگ جګړې زموږ په هیواد کې چې روانه ده د دې هنر نشي ترېنه زده کولی منجمنټ ترېنه زده کولی شئ په دې کې یوه ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو جنرال ښه جنرال هغه دی چې یو ستر پوځ بې جګړې تسلیم کړي یعنی دی دا هنر باید ولري چې هغه مخالف لوری دی بې جګړې تسلیم کړی شي او ژباړنې محمد عاشق یعقوب صاحب دی یعقوب صاحب اوس زموږ او ستاسې په منځ کې نسته خدای پاک دې وبخي نو دا د هغه ډېر غوره او زبردست کتاب دی حتما یو پیرول ولئ خوند به ترېنه واخلئ بل زما د خوښې د لیکوال عزیز نسین ژباړنې احسان الله اریانزی صاحب دی وږی مین د دې دا نوم هم زما ډېر زیات خوښ دی د عزیز نسین صاحب کتابونه به تاسې نور هم لوستلی وي د ترکیې ډېر مشهور لیکوال دی او د ده طنزیه کتابونه ډېر زیات مشهور دي نو دا هم د دانش خپرنځی تاسې ترلاسلی سئ او خوند ترېنه واخلئ د ژوند نغمه په شعري ټولګو کې زما د خوښې شعري ټولګه همدا دی هغه جهان کې به مجنون لویم هغه جهان کې به مجنون لویم زه هم عاشق وم خو مزه مې نه وه نو تاسې کولی سئ د ډاکټر صاحب اسرار له دې خوندورې شعري ټولګې نه خوند واخلئ د ژوند نغمه یو ډېر مهم کتاب یو بل چې په دې موضوع باندې ما تر اوسه پورې د بل چا کتاب نه دی لوستلی د ارواښاد ارباب عبدالهادي خلیلزي صاحب زموږ مشر و او زموږ او ستاسې په منځ کې نشته دی هغه دا کتاب لیکلی پوډریان او زموږ مسؤلیتونه تیر ځله موږ له ډاکټر صاحب محسن حسین سره په دې باندې خبره کړې وه هغه موږ ته وویل چې پوډریان چې دي او یا عموما دا روږ دي خلک دا چې دي دا ناروغان دي موږ باید له دوی سره لکه له یو ناروغ سره چلند دغسې چلند باید وکړو یعنې هغوی ونه رټو ونه یې دګو بې عزته یې نه کړو ځکه هغوی ناروغان دي هیڅ یو روغ انسان نه غواړي چې په داسې بدبختۍ باندې ځان اخته کړي نو پوډریان او زموږ مسؤلیتونه دا کتاب هم له دانش خپرنځی تاسې ترلاسلی سئ د ارواښاد ارباب عبدالهادي خلیلزي صاحب کتاب دی او ډېر زبردست غوره کتاب دی د نغمو په ټال کې لیکوال مصطفی سالک صاحب دی د موسیقۍ د تاریخ او سبکونو څېړنه پکې شوې ده خوند ترېنه واخلئ وړوکی کتاب دی په یوه ورځ کې لوستلی شي تاسې پوره 80 مخه لري او په ښه کاغذ باندې چاپ شوی دی سترګو ته هېڅ نوازیان نه لري یوازې ذهن رغوي د جبران خلیل جبران شاهکار اثر پیغمبر هغه کتاب چې جبران کړ په دې کې یوه ډېره ښه او خوندوره خبره ده او زما ډېره زیاته خوښه ده هغه وایي مینې که بلنه درکړله که لاره یې څومره هم اغزنه وي هرومرو پرې ورشه پیغمبر خوند ترېنه واخلئ ویل ولئ او له دانش خپرنځی یې په 50 سلمه تخفیف باندې ترلاسه کړئ د رانډا بایرن ډېر زیات مشهور اثر راز ژباړنې محمد عیسی ستانکزی صاحب دی دا د جاذبې د قانون په اړه لیکل شوی کتاب دی او په نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند رغولی دی د ناروغۍ له بستره یې راجګ کړي دي په دې باندې ما یوه ویډیو هم جوړه کړې ده چې تاسو ته به بره یو لینک هم ښکاره شي او خوند به تاسې ترېنه واخلئ هغه ویډیو هم بشپړه وګورئ او دا کتاب هم هرومرو پیدا کړئ که غواړئ چې د ښه ژوند بڼه پیدا کړئ دا کتاب به ضرور لولئ راز د میلیونر راز مهمه نه ده چې څومره ځنډېږي خو مثبت فکر مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري لیکوال مارک فیشر دی ژباړنې میر احمد یاد دی د دې کتاب لوستل له تاسې نه میلیونر نشي جوړولی البته د یوه میلیونر د فکر له رازه مو هرومرو خبرولی شئ د میلیونر راز کتاب ضرور ولولئ د خوبونو جزیرې لیکوال جبران خلیل جبران دی ژباړه زینب سالک دی
زینب سالک د جبران خلیل جبران دغه پیغمبر کتاب هم ژباړلی دی او د خوبونو جزیرو کې هنري نثرونه دي که غواړئ چې تر ټولو بهترین خوندور د هرکلي وړ زړه راښکونکي هنري نثرونه ولیکئ نو د جبران خلیل جبران دا کتاب هرومرو ولولئ د خوبونو جزیرې بهترین خوندور نثرونه دي پکې زر کتابونه در معرفي کوم ډېر زیات پې نه غږېږم ځکه چې وخت کم دی او کتابونه ډېر دي ستونزه دې ښکل کړه په ژوند و کار کې په مثبت فکر د منفي فکر د بدلولو 12 غوره لارې چارې لیکوالان براین ټریسي او کریستینا ټریسي سټین دي ژباړن محمود سعید صاحب دی دا ډېر زیات بهترین کتاب دی په ډېر کې یوه ډېره مهمه خبره دا ده وایي که چېرته تاسې په ذهن کې مو مثبتو فکرونو ته ځای ور نه کړئ منفي فکرونه اتومات ځای نشي لکه څنګه په یوه باغچه کې که تاسې ګلان ونه کرئ نو هلته دغه خراب بوټي حتمن د هغه ځای نشي او پکې راشنه کېږي ستونزه دې ښکل کړه کتاب هرومرو ولولئ خوند ترېنه واخلئ او په 50 سلمه تخفیف له دانش خپرنځای ترلاسه کړئ برټرند رسل او د خوښۍ راز د دې کتاب دی او لیکوال یې برټرند رسل دی مشهور فیلسوف دی ژباړه یې زینب سالک کړې ما په دې باندې هم ویډیو جوړه کړې لینک به یې زه هم دلته راته واچوم خوند ترېنه واخلئ او بشپړ معلومات د دې کتاب په اړه هم هلته ترلاسه کولی شئ د خوښۍ راز په دې کتاب کې موندلی شئ د دانش خپرنځی یې ترلاسه هم شئ هدف زده کړه او بری محمد ابراهیم شینواری تالیف لنډون او ژباړه یې د ده په دې کې د هدف ټاکلو د زده کړو او بري ته د رسېدلو لارې چارې هرومرو تاسې پکې موندلی شئ او زښته ډېر خوند ترېنه اخیستلی شئ مثبت ژوند د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز دی لیکوال ډاکټر نورمن وینسنټ پیل دی همت صاحب یو کتاب اوس د مطالعې د ارزښت په اړه باندې لیکلی لا تر اوسه چاپ شوی نه دی حمیدالله همت صاحب زموږ ملګری دی په هغه کې یوه حواله د دې کتاب راخیستې دی چې دا کتاب په نړۍ کې د دې کتاب له لیکلو او خپرولو وروسته په نړۍ کې دا کتاب په 4 ژبو باندې ژباړل شوی دی بېلابېلو ژبو باندې دغسې کتابونه خوند کوي ژوند مو بدلولی شي دا کتاب هرومرو یې ولولئ خوند ترېنه واخلئ او پیدا یې کړئ د یوه لیکوال حواله یې هم راخیستې ده چې هغه لیکوال وایي چې 1000 کاله وروسته به هم دا کتاب لوستونکي ولري او خوند به ترېنه اخلي مثبت ژوند د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز لیکوال ډاکټر نورمن وینسنټ پیل دی او ژباړن میر احمد یاد صاحب دی ډېر ښه په روانه ژبه ژباړل شوی دی دا بل تر ټولو ډېر مهم کتاب دی سړی په څه باندې ژوندی وي لیو تولستوی لیکوال دی او ژباړن محمد شاهد صافی صاحب دی انسان په ژوند کې څه ته اړتیا لري انسان ولې ژوند کوي انسان ته نه ورکړل شوي شیان څه دي له څه سره ژوند ښکلی کېږي انسان له څه سره ژوندی دی دا هغه کتاب دی چې دې ټولو مغشوشونکو پوښتنو ته ځوابونه پکې موندلی شئ سړی په څه باندې ژوندی وي د دانش خپرنځی ترلاسه شئ هنر غلا کړئ د نوښت 10 رازونه زما د خوښ کتاب دی ډېر وړ کتاب دی تاسې په نیمه ورځ کې لوستلی شئ په 9 ژبو سلګونه زره ټوکه پلورل شوی دی خو تاسو تر اوسه پورې لا نه دی لوستلی لیکوال آسټین کلیون دی او ژباړن ثناء الله مومن صاحب دی مومن صاحب ډېر تکړه ژباړن دی او په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کتابونه ژباړلی دي نو تاسې د دې کتاب نه له لوستلو نه خوند اخیستلی سئ او له دانش خپرنځی په 50 سلمه تخفیف ترلاسه سئ ډېر مشهور کتاب د ژوند لار کیدای شي ډېرو ملګرو لوستلی وي چا چې لوستلی وي ما ته یې وړوکی کمنټ پرېږدي او نورو ملګرو ته یې هم د لوستلو سپارښتنه وکړي څنګه تشویش پرېږدو او ژوند پیل کړو لیکوال یې ډیل کارنیګي دی او ژباړن محمد ابراهیم شینواری صاحب دی زرینې لارې ټولې لارې په سرو زرو پوښلې دي وخت وروستی فاتح دی دا د ډېره مشهوره خبره ده د دې کتاب دی وایي چې دا کتاب ما یوازې د کوریا ځوانانو ته نه دی لیکلی د ټولې نړۍ ځوانانو ته مې لیکلی دی چې ټولې لارې په سرو زرو پوښلې دي لیکوال یې کیم و چونګ دی او ژباړن میر احمد یاد صاحب دی تاسې له دانش خپرنځی ترلاسلی سئ او خوند ترېنه اخیستلی سئ او د ژوند ښه بڼه پکې موندلی شئ ګام پر ګام تر بریالیتوبه څنګه پیل شوي کارونه بشپړ کړو لیکوال پیټر هولنز ژباړه بسم الله پښتونمل صاحب دی نوی چاپ شوی کتاب دی په دې کې تاسې د بریالیتوب او ګام پر ګام تر بریالیتوبه د رسېدو لارې چارې موندلی شئ ژوند زده کړه ژوند وکړه زما د خوښې کتاب دی ټولې باید په کورونو کې ولولي که غواړي چې مطالعې ته خپل ځوانان او د کورنۍ غړي وهڅوي دا کتاب دې ضرور په کور کې ولري وړې وړې کیسې لري یو مخ یو نیم مخ 2 مخه یعنې که یو څوک نوې مطالعه شروع کوي او له کتاب سره لوستلو سره زړه په تنګېږي یا وایي چې زه کتاب نشم لوستلی نو دا کتاب دی ولولي په مطالعه باندې راولي کتاب لوستل له هم دې کتابه تاسې پیلولی شي ځان جوړونه بدلون پرمختګ زما د ملګري میر احمد یاد صاحب بهترین او خوندور کتاب دی په دې نږدې وختونو کې به که خیر د دې کتاب دویم ټوک هم د چاپ په پسالو وپسولل سي او تر تاسو خوږو درنو به در ورسیږي پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې له ساقي مخینې سره یم خو سهاک استانه نه یم ښېرې مې وکړې ژڼې وینې غورځوینه د یوناني سکندر باختري میرمن رکسانا د هغې عکس پې چاپ شوی دی او د پښتو او پښتنو د ژبپوهنې په رڼا کې تاریخ دی په دې کې د زیار صاحب کتاب دی خوند ترېنه واخلئ ویې لولئ او ژر راسئ
تر 21 فبروري پورې له دانش خپرنځایه په 50 سلمه تخفیف ترلاسه کړئ. دا هغه 20 کتابونه چې نن مو تاسو ته خوښ کړي وو. ټول زما د خوښې کتابونه دي. ډاډه یم که تاسې ولولئ هرومرو به ستاسې د خوښې هم شي او نور ملګري به هم ورته وهڅوئ. نو کوښښ وکړئ چې کتابونو ته خلک وهڅوئ، په خپله هم ولولئ او نورو ملګرو ته هم ووایئ چې په کتابونو کې د ژوند ښه بڼه موندلی شئ. او وروستۍ خبره مه هیلوئ چې تل نوښتګر اوسئ، ځکه نوښت له موږ نه لویږي.